نو لږ غونته به وخېږې که نه زه د دې نوجوانانو په دې مزاجونو باندې پوه یم ما 7 کاله علم العادات کړی دی د نورالامین ته پته ده دا سموده ما سره دا مخامخ دي ناست دي سموده ما سره ترجمه کړې ده خو ما ورته ویله که دا پوره کا نو اوس یې بیا کوشش کړی دی وایي پوره کوی نو زه ډېره ښه نو زه د دې په مزاجونو پوه یم چې به ورتلم هغه کورونه مې پخوا پرېښي دي هغه د ښکلو دیدنونه مې پخوا پرېښي دي رقیبه هسې نه خفه یې او خفه پاتې شي هغه جرګې او مینتونه مې پخوا پرېښي دي خو رقیبه ته ولې جانان ته هسې لارې نیسې رقیبه ته ولې جانان ته هسې لارې نیسې هغه کوڅې او ګودرونه مې پخوا پرېښي دي او شاعر اسرار زړه مې خپله راغونډ کړی دی اوس خو د ماشومانو عادتونه مې پخوا پرېښي دي هسې دا موضوع به رانه بیا پاتې شي او حضرت مفتی صاحب به وایي چې په امام صاحب باندې خو تا څه ونه لیکل خو د هر مین د ژوند مرۍ ته تېزندي پرته ده دلته د مینې په نوم لویه پابندي پرته ده ولې به ګل نشي ملګرو د ګلونو غوټی د دې مفتیانو مثال هغه دی ولې به ګل نشي ملګرو د ګلونو غوټی چې هر یو بوټي ته مې وینه د زړګي پرته ده خو ملګرو پرېږدی د پیمخو د مزاج خبرې ملګرو پرېږدی د پیمخو د مزاج خبرې زمونږ په سر باندې د قام ذمهداري پرته ده دې کې که درته ډېر خوځمه نو داسې داسې اشعار راته یاد دي چې بس بیا به بل څه نه اورې او بیا به شعرونه اورې نو نور په دغه کې درته نه خوځمه خو لاړه کیسه د مینې ختمه شوه منکر شو جانان لاړه کیسه د مینې ختمه شوه منکر شو جانان او زما د ډېرې بیمارۍ نه چې خبر شو جانان رو کې کینی تاسو دلمیان یې کنه هلکان یې کنه بس دې ته وکړې د زلمیتوب جوش یې واړه شو ګیرو کې کینی ساحل صاحب د زلمیتوب جوش یې واړه شو ګیرو کې کینی نو مین دې بیا ټول د خلوت په کوټګو کې کینی اوس خو دا ځوانان یې کنه لږ صبر وکړې د زلمیتوب جوش یې واړه شو ګیرو کې کینی مین دې بیا ټول د خلوت په کوټګو کې کینی او داسې مې سترګې ستا د هجر اوښکو پرې باسلې داسې مې سترګې ستا د هجر اوښکو پرې باسلې لکه قبرونه ما تاسو ته ویلو چې زه ورته په تشبیه باندې شعر ویم چې تاسو روحونه تازه شي داسې مې سترګې ستا د هجر اوښکو پرې باسلې لکه قبرونه د باران تیزو شیبو کې کینی مفتی صاحب ته خو ښه په شعر پوهېږي که نه خو زما ساده مینه او ستا د اداګانو ټولګې زما ساده مینه او ستا د اداګانو ټولګې لکه د غره جینۍ د ښار په جینکو کې کینی نو لوګون ته ځواني هغه وي خو غمونه وله رنګ بدل کی انسان هغه وي خو فکرونه وله رنګ بدل کی او صدی اخیر د اوښکو او رنجو په منځ کې څه رشته ده اخیر د اوښکو او رنجو په منځ کې څه رشته ده سپینې اوبه وي تور خالونه ورله رنګ بدل کی خو اخیر په دې کې به څه راز وي اے شاعر اسرارا چې زی محفل ته ستا شعرونه ورله رنګ بدل کی نو بس ما تاسو ته په دې باندې خبره کوله او زر یې درته وایم نورالامین باچا پاتې دا پوره دماکه ده یو زمونږ په دې ناتخوانانو کې بشیر جان عظیم الشأن دماکه ده چې پاتې او یو نورالامین باچا او دا
زما خوریم دی او 15 کاله ما سره پاتې شوی دی خو ډېرې خبرې مې په زړه وي خو ما هېڅ ونه وي تا راته هر څه هر څه ووي خو ما هېڅ ونه وي تا چې رقیب سره خوله ورکړه په غیبت کې زما